د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ مزار درې غازی آباد ودیرو کلی تاسې ګورئ چې دلته لا هم ګڼ خلک د جسدونو په پلټنو باندې بوخت دي خو تر ډیره یې نه دي بریالي شوي. لا هم دلته ګڼ د کوچنیو ماشومانو میندو او د کورنۍ د نورو غړو جسدونه ورک دي او د بیلابیلو سیمو نه راغلي خلک یې دلته په پلټنو باندې بوخت دي. دلته د زرګونو انسانانو هیلې تر خاورو لاندې شوي. یوې زورورې زلزلې له خلکو هر څه واخیستل او د ژوند کولو لپاره د هیلو هغه مراندې پرې شوې چې څو ورځې وړاندې ډېرې کلکې وې. د غرونو په زولۍ کې دې پرتې درې ته بله ګڼو نورو سیمو خلک د ذهني سکون لپاره راتلل، خو اوس خپل اوسېدونکي دومره بې سکونه دي چې هره شېبه یې په ژړا تېرېږي. د یادې سیمې نږدې 4,000 تنه د یوې زورورې زلزلې له امله شهیدان او ټپیان دي چې تر دې دمه یې د 1,000 تنو مړینه تایید شوې. هغه کورنۍ چې د زلزلې له امله یې ګڼ غړي شهیدان شوي، پاتې خلک یې امید راډیو سره په خبرو کې د دغه لوی انساني ناورین په اړه داسې وایي. زلزله داسې وه چې یو جق و، دغه اول جق سره د مسلمانان زموږ په دې کلي کې ټول په یا په بامو یا په برنډو کې پراته وي، خو دا کله خو تا ته ښکاري چې ټول دغسې ناست دی چې ناست دی، څه پکې ډوب دي او څه پکې مړه دي او څه پکې زخمیان دي. زما خپله یوه ورندار یوه ورېره مې مړه ده او یوه پکې ورکه ده چې ورکه پورې کېدای شي هغه مړی ځکه چې اوس ډېر وخت تېر شوی. شپږ کسان په یو کور کې مړه دي، شهیدان دي، او 4 بل کور کې شهیدان شوي دي، واړه او غټه، او دې پر نور هم دي د هغې تعداد معلوم نه شي چې هغه څونه چې کمې دي. نو زمونږ د کور پکې داسې وه چې یو 3 نفره پکې زخمیان دي او 2 نفره پکې مړه دي او دا اوس چې لټو دا یو ماشوم رانه پکې دلته ورک دی دا لټو. د خاورو د انبارونو لاندې د خلکو په موندلو پسې ګړندۍ هڅې کېږي، ګوندې ژوندي یې ومومي، خو داسې اوس ډېر کم پیښېږي چې بندې پاتې ښځې، ماشومان او نور دې لا هم وپایي، ځکه له پیښې نږدې 40 ساعته تېر شوي. دا ماشوم له څو ساعتونو پرله پسې پلټنو وروسته وموندل شو، خو ژوند یې بایللی دی او د ابد پر خوب ویده دی. ځایي خلک په یاده برخه کې د مسؤلینو عوامو خلکو د لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو د خاورو لاندې بند انسانان پیدا او د کورنیو سترګې پرې یخې شي. دې کې زما خپله ماما مې او 4 بچي دي او 2 مسې دي، دا په شهادت رسېدلي دي او د 4 کورنۍ نور 4 غړي دا زخمیان دي. نو تعداد د زخمیانو به درکه ډېر دی وروره. زیات امکانات دا برابر شي چې د خلکو د پلټنه وشي راوځي مخکې او زخمیان تاسو ملي شمار د زخمیانو نه معلومیږي، هېڅ کس ته دا معلومات نه معلومیږي ځکه دا یو کلین دی 2 کلي دي، دا ټوله ولسوالۍ کوڅه نیولې برڅه پورې دا ټول د هرې ته شماش او د غازی آباد او د کشیني او د مسعود او د سویل تنګې او کوچیانو خو دا جوباګۍ دا څومره کلي چې دي دا ټول تخریب شوي دي، دې کې چا هېڅ معلومات نه کېږي. دغه ناورین په ډیره لوړه کچه دی، خو د بیلابیلو اداراتو مسؤلین سیمې ته د چورلکو په واسطه رسېدلي او هلته په ګڼو برخو کې په خدماتو بوخت دي. چورلکې د ټپیانو انتقال ننګرهار ته کوي تر څو بیړنۍ درملنه یې وشي او پاتې خلکو ته په هغو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي چې اړتیا ورته لري. د اسلامي امارت مرستیال واین حمدالله فطرت وایي حکومت په ټول توان هڅه کوي چې د پیښې د قربانیانو کلک لاسنیوی وکړي او هغو سیمو ته هم رسېدنه وشي چې تر دې دمه پکې خلک د خاورو لاندې بند پاتې دي، خو ورغلي لارې د غرونو ښویېدو له امله بندې او تړل شوي. د اسلامي امارت ټول مسؤلین، ټول ادارې، نظامی ملکی ادارې ټولې په لاس په کار سوي دي. له تېرې شپې راهیسې تر اوسه پورې سیمې ته ژغورونکي او مرستندویه ټیمونه رسېدلي دي، صحي ټیمونه رسېدلي دي، خو لا هم ځینې داسې ساحې شته چې هغه ته تر پوښښ لاندې نه دي راغلي، هغو ته رسېدګي لږ سخته ده چې غرنۍ ساحې دي او لارې خرابې سوي دي. د هوایي ځواک په مټ باندې هلته مرستندویه ټیمونه انتقالېږي، هغه داسې پروسه اوس هم روانه ده، جریان لري او دقیق ارقام تر اوسه کلي ارقام موږ نسو ورکول. همدارنګه مسؤلین وایي چې دلته د اوښتو زیانونو ارقام وروستي نه دي او په راتلونکي کې اټکل شته چې د شهیدانو او ټپیانو شمیر له دې هم لوړ شي، ځکه ګڼو سیمو ته لا هم لاسرسی ناشونی دی او دوی له مختلفو لارو هڅه کوي تر څو هلته بند پاتې خلکو ته ځان ورسوي او لاسنیوی یې وکړي. سحرګل احساس، امید راډیو، کونړ، نورګل ولسوالي، مزار دره.